د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې په اړه د لیکل شوي کتاب پښتو ژباړه خپره شوه. په افغانستان کې د ناورین ورځني یادښتونو په نامه کتاب د انګریزي لیکوالې لیډي سیل ورځني یادښتونه او خاطرې دي چې د افغان انګلیس د لومړۍ جګړې پر مهال یې لیکلي دي. په دغو یادښتونو کې نوموړې لیکوالې د یادې جګړې په تړاو د هغه مهال ډېرې مهمې پیښې راخیستې چې له جملې په هغه جګړه کې له افغانانو سره د دوی د جګړې په لاملونو، مبارزو او هوکړو هراړخیز تاریخي بحثونه شوي دي. یاد کتاب په لومړي ځل په 1843 زېږدیز کې په انګریزي ژبه لیکل او خپور شوی او پښتو ژبې ته ښاغلي عتیق ځاځي ژباړلی دی. دا چې د دې کتاب پښتو ژباړه په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي خپره کړې، نو د منځپانګې په اړه یې نورې خبرې د یاد کتاب پلورنځي مسؤل صفي الله ناصري راته وایي. په وروستیو کې چې اکسوس کتاب پلورنځي خپل کتاب چاپ کړی دی، په افغانستان کې د ناورین ورځني یادښتونه دي. دا کتاب د یوې انګریزې لیکوالې خاطرې او یادښتونه دي چې د افغان او انګلیس په لومړۍ جګړه کې لیکلي دي. دا خاطرې د نوموړې په لومړي ځل په 1843 کال کې په لندن کې چاپ شوي دي او هغې نه وروسته بیا پښتو ژبې ته په وروستیو کې تازه اوس چاپ شوی دی. د کتاب ژباړه ښاغلي عتیق ځاځي کړې ده چې د افغانستان او په مجموع کې د کلاسیک تاریخ په برخه کې ډېره لیوالتیا لري او په دې برخه کې کار کړی دی او تر ډېره یې ډېر ورکشاپونه لیدلي دي. دغه کتاب د 320 مخونو په لرلو سره د ژباړنې یوه مفصله سریزه او اخریزه او د لیکوال یوه سریزه او د ورځنیو یادښتونو بشپړ لړ ټول کتاب په بر کې نیسي. لومړی خو د کتاب یوه سریزه راغلې ده چې په دې کې ژباړن په دې ارتباط یو کوچنی بحث کړی دی چې څنګه یې مناسبه وبلله چې دا کتاب وژباړي او دا یوه ډېره مهمه اړتیا بللې ده چې موږ د خپل کلاسیک تاریخ په ارتباط او د افغانستان د معاصر تاریخ د لومړي یرغل په ارتباط معلومات ترلاسه کړو. ښاغلی ناصري د دې کتاب منځپانګه محتوا ګټوره بولي او په وینا یې چې لوستل یې د افغانستان له تاریخ څخه د خبرېدو او د افغانستان د پیژندنې لپاره ګټور دي. د انګریزانو راتګ افغانستان ته چې دوی کومه لیوالتیاوې درلودې او څه شي دې ته اړ کړل چې افغانستان ته راشي، په دې ارتباط مفصل بحث شوی دی چې د افغانستان د کلاسیک تاریخ په ارتباط او همدارنګه د لومړي یرغل په ارتباط د معلوماتو یوه موثقه سرچینه ده چې ډېری لوستونکي یې چې په وروستیو کې د کتاب لوستی دی د افغانستان د خلکو د اشغال ضد روحیې په ارتباط او همدارنګه د دې ازادي بښونکی طبیعت او عادت چې دی د هغې سره د اشنایۍ په خاطر د دغه کتاب په لوستلو ویاړ کوي. د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤلینو همداراز ویلي چې د یاد کتاب ژباړه په لیوالتیا او کرت توګه شوې او په کتاب کې د لیکوالې د یادښتونو سربیره د ژباړن لخوا اړینې تبصرې هم ځای پر ځای شوي دي. د کتاب د لیکوال د ژباړن یوه سریزه لري او علاوه د دې نه افغانستان ته د انګریزانو د راتګ په ارتباط یو مفصل بحث کړی دی چې په معاصر تاریخ کې په لومړی یرغل پېښ شوی دی. هغې نه وروسته د نوموړې خاطرې او د یادښتونه راغلي دي چې مفصل ټول لیکل شوي دي او په پای کې ژباړن یوه آخریزه لیکلې ده چې په هغې کې خپله ارزونه شریکه کړې ده. په مجموع کې دغه کتاب 320 مخونه لري او مینوال کولی شي چې له اکسوس سربیره یې د هېواد په نورو مشهور کتابپلورنځیو کې هم ترلاسه کړي او له نیکه مرغه چې یوه اونۍ کېږي چې کوټې ته هم رسېدلی دی او د هغو کتابپلورنځیو نه هم کسان کولی شي چې د کتاب ترلاسه کړي.